السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې نوی واده مې کړی دی، نو کله ښځه په ښځینه مریضي کې نو جماع نه کوم، دغسې معذور سم، نو په دې باندې خو مې غاړې نه بندېږي. نو محترمه فقهای کرام وایي چې ښځه حیضه سي، مرض ورسي، بیا له نامه تر زنګنو پورې پر دغه منطقه باندې نفع نسي اخیستلی، له نامه تر زنګنو پورې. نور بازي ورسره کولی سي او دا په اصطلاح باندې ځان په مښلی سي، د خپل شهوت په ځان مښلو باندې کنټرول کړي، په دې کې شرعاً څه مشکل نشته. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 19 الباب السادس الفصل الرابع فی احکام الحیض والنفاس. په حالت حیض کې جماع کول دا هغه ګناه ده، ځکه الله جل جلاله په قرآن کې امر کړی دی چې تاسې مه ورجندې کېږئ تر هغه وخته چې دوی پاکېږي. او بل دغه حیض په حالت کې جماع کول دې څخه ناوړه مریضي پیدا کېږي. کم اولاد چې د حیض په حالت کې ښځه حامله سي، هغه به بیا نرښځی راسي. نو په دې کې ډېر احتیاط وکړي، خصوصا هغه وروڼه چې ودونه یې نه وي کړي دي، هغه ډېر بې احتیاطه وي. نو زموږ ژوند ټول امتحان دی، باید هر هغه څه چې په ژوند کې دي هغه د شریعت پر اصولو برابر وکړو. د ښځې سره هم الله په امتحان کې اچولي یو، په میاشت کې څو ورځې ورکړي دي، هغه سړی لاس نسي وروړلی، جماع نسي ورسره کولی. خو دا ژوند ټول امتحان دی. او په جنت کې بیا دا کیسې نشته چې د ښځې مریضي ده یا پلانکی دی. او بل بعضې داسې مسایل چې هغه اوس لکه دغه ته ورته مسایل، بعضې وخت څه جواب کړمه، بعضې خلک وایي دا د ایلسې پوښتنې دي. زه نه پوهېږم، دا دې نه سره موږ ولې داسې ناشنا یو. ناروا کارونه کوي بد یې نه بولي، روا کارونه بد بولي. دا خو دین دی، خو دا ټول کتابو دې ته مسلې ته وضاحت ورکړی دی. که بد کار و بیا به کتابونه و ذکر کړي، او په قرآن کې به الله نه راته ویلي چې تاسې مه ورجندې کېږئ تر هغه وخته پورې چې دوی پاکېږي. نو کوم شی چې شریعت راواخلي د هغه بیانول، د هغه ښکاره کول، دا بیا بد نه دی. زموږ مسلې ټولې او دنیا ته رسېږي، خلک یې اوري چې مسلمان په پوه سي. مسلمان ډېر داسې مسایل واقعیت پر موږ دا ویل راته تکلیف وي، خو لیکن دا چې دې ته وګورو چې مسلمانان نفع ورڅخه واخلي، اوس مسلمانانو استفاده ورڅخه واخلي. د فقه هر کتاب، کتاب الحیض، کتاب النفاس، مستقل بابونه شته، داسې مسایل راوړي چې هغه سړی تعجب ورته اخلي. نو دین نشرول دا نه دی بدکار، دین پټول دا بدکار دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.